یو سړی واده کړی، واده پسې اوتر ګرځېده چېرته ګڼکپان پې پېښ شوي. چې ګڼکپان پې پېښ شوي دي نو هغې ویلې داسې ښځه هم دله کتلې ده چې بس په هوا به ګرځي. 100,000 روپۍ ترې والي دي او ډولۍ مولۍ والا برابره کړې ده او اجړه یې والا په ډولۍ کې چې کور ته یې بوتلې ده چې ګوري هغه اجړه دی. هلکه دا ولې؟ ویلې بهي خبره دا ده چې تا ډولي غوښتو، ډولي خدای تا ته سور ډولي ورکو، ګڼکپان سور ډولي، اوس کې پکې نه اجړه ناستي مونږ څه کولی شو. هغه سکوچې نارې وایي ما پیسې را ما پیسې را دې تښتېدلي دي. نو خدای تاسو له په ډولۍ کې اجړه راوستې، پیسې مو هم لاړې، ایمان مو هم لاړو او راغې دله اجړه. اوس یې سنبالوئ مونږ څو نور بغیر کې د پیغمبر حدیث او د پیغمبر قرآن سره دشمنی ده، نو د خدای او د پیغمبر تاسو سره دشمنی ده.